سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته یوې نوې کیسې سره راغلی یم. دا کیسه په ایټالیا کې پیلېږي، چیرته چې یوه کورنۍ د شپې خپل د رخصتي کوټې ته وررسېږي. ښځه او خاوند د موټر څخه ښکته کېږي او ځي چې کوټه وګوري، خو د هغوی زوی یوازې د موټر شاته ناست پاتې کېږي. بیا صحنه بدلېږي، موږ د ډالټن د کورنۍ سره معرفي کېږو. بن، د هغه ښځه لویز او د هغه لور اګنس. دا خلک په ایټالیا کې خپلې رخصتي تېروي. کورنۍ عادي ښکاري، خو د بن او لویز اړیکه چندانې ښه نه ده. د حوض په ساحه کې بن له یو انګریزي سړي پیډي سره ویني. پیډي ډېر دوستانه طبیعت درلودی. ډېر ژر دواړې کورنۍ یو له بل سره وخت تېرول پیلوي. وروسته پیډي خپله ښځه چیارا او زوی اینټ ته ور معرفي کوي. اینټ ډېر شرمیږي او ښه خبرې نشي کولی. پیډي وایي چې اینټ یو طبي ستونزه لري، نو ځکه چې ژبې یې سمه وده نه ده کړې. یو څه وخت وروسته اګنس پوه شول چې خپل د خوښې ناوکۍ یې ورکه کړې ده. هغه ډېره ورخطا کېږي ځکه چې له هغه سره ډېره مینه لري او پرته له هغې څخه نشي کولی چې یو ګړی هم تیر کړي. بن د هغې په دې چلند سره غوسه کېږي، خو بیا هم ښار ته ځي چې د هغې ناوکۍ پیدا کړي. پیډي د اګنس ناوکۍ پیدا کوي او وایي چې اینټ دا د حوض تر څنګ پیدا کړې وه. د دې کوچنۍ مرستې له امله دواړې کورنۍ لا سره نږدې کېږي. وروسته دوی یو ځای غرمه او ماښام ډوډۍ خوري او ښه ملګري کېږي. څو ورځې یو ځای تېروي او ډېر ساعت یې تېرېږي. بیا رخصتي پای ته رسېږي او ډالټن کورنۍ بېرته لندن ته راستنېږي. بن او لویز وایي چې هغوی ډېر ښه خلک وه او ډېر ښه وخت یې سره تېر کړي. ژوند یې بېرته عادي حالت ته راګرځي. خو یوه ورځ دوی ته د پیډي له خوا څخه یو خط راځي چې پکښې کې د ټولو ګډ عکس و. د عکسو شاته یو لیک لیکل سوی و چې پکښې کې پیډي هغوی خپل کلي ته یعنې خپل فارم هاوس ته رابللي وه. لویز او بن چې د ښار خلک دي د کلي ژوند تجربه کولو ته ډېر خوشحاله کېږي، خو لویز په زړه کې یو ډول نارامي احساسوي ځکه چې هغوی لا هم ډېر نه پیژني. بیا هم بن دا بلنه مني د دې لپاره چې یو بدلون راولي او د کلي ژوند تجربه کړي. همدلته اصلي کیسه پیلېږي. ډالټن کورنۍ بې له دې چې پوځي داسې ځای ته روانه ده چې د هغه ځای څخه بېرته راتګ هېڅ اسانه نه دی. د اور سفر وروسته دوی د پیډي فارم هاوس ته رسېږي. دا ځای ډېر یوازې او چوپ ځای دی. شاوخوا هېڅ کور نشته، هر ځای خاموشي ده. پیډي او چیارا هغوی ته ډېر ښه هرکلی کوي. فارم هاوس لوی او ښکلی دی، نو د دوی ډېر خوښیږي. چیارا لویز او اګنس ته د دوی کوټه ورښیي او بیا هغوی ته خپل ټول کور هم ورښیي. کله چې دوی د اینټ کوټې ته ځي، اګنس هڅه کوي چې له هغه سره ملګرتیا وکړي، خو اینټ هېڅ غبرګون نه ښیي او له کوټې څخه د باندې وځي. اګنس خفه کېږي. چیارا وایي چې هغه طبیعتاً همداسې شرمناکه دی او له هیڅ چا سره خبرې نه کوي. پیډي له بن څخه مننه کوي چې هغوی راغلل ځکه چې فکر یې کوي چې هغوی به د دې بلنه ونه مني. ماښام ټوله یو ځای ډوډۍ خوري. په همدې وخت کې پیډي یو عجیبه کار کوي. هغه لویز ته په خپلو لاسونو سره خواړه ورکوي. دا کار بن او لویز نارامه کوي. لویز پټ پټ خواړه بېرته غورځوي. ورو ورو پیډي خپل د حد څخه تېرېږي. له ډوډۍ وروسته بن بهر استول کېږي چې کثافات وغورځوي. هلته اینټ ورغلی او هڅه کوي چې یو څه ورته ووایي، خو خبرې نشي کولی. بن په هېڅ نه پوهېږي. په همدې وخت کې پیډي راځي او اینټ بېرته دننه رابولي. وروسته ټوله تر ناوخته پورې خبرې کوي او بیا خپلو کوټو ته راځي. لویز دلته هېڅ ښه احساس نه کوي. کله چې ویده کېدو ته ځي، په بستر کې د وینې نښې ویني. هغه ډېره ویریږي، خو بن وایي چې دا کور ډېر زوړ دی او باید دې شیانو ته پام ونه کړو. لویز هڅه کوي چې ځان په دې ځای کې اموخته کړي، خو سبا سهار ټول یو ځای چکر ته وځي. اور بلول زده کوي او د سیند تر څنګ لامبو وهي. کله چې بیرته راځي، لویز بن ته وایي چې ډېره هڅه یې وکړه چې دلته ځان ښه احساس کړي. هغه غواړي سبا سهار بیرته خپل کور ته ولاړ شي ځکه چې دا ځای ورته ډېر نارامه ښکاره کېږي. بن هغې ته تشریح ورکوي چې داسې څه نشته لکه ته چې څنګه فکر کوې. دا خلک ډېر ښه خلک دي او زموږ ښه پاملرنه کوي. اوس دوی دواړو همدا خبرې کولې. په هماغه وخت کې چې یارا هلته راځي، هغه ورته وایي چې تیار سئ ځکه نن شپه دا خلک غواړي چې په رستوران کې ډوډۍ وخوري. دا خبره چې لویز واورېدل، نو فکر کوي چې ښایي هغه غلطه پوه سوې وه. دا خلک رښتیا هم ښه خلک دي او د دوی ښه خیال ساتي. وروسته له دې دوی درې سره رستوران ته د تلو لپاره تیاری نیسي. خو کله چې دوی له کور څخه وځي، پیډي ورته وایي چې ماشومان به ورسره نه ځي ځکه چې دا میلمستیا یوازې د مور او پلار لپاره ده. ماشومان په کور کې له بی بي سیټر سره پاتې کېږي چې پیډي د هغوی د ساتنې لپاره راغوښتی و.
لویس په دې خبره سره اندېښمنه کیږي ځکه چې هغه دا سړی هیڅ نه پیژندي او نه غواړي چې خپل لور او نور ماشومان له یو ناشنا کس سره پرېږدي. خو پیډي ورته وایي چې بي بي سیټر مخکې یو ښوونکی و نو هیڅ د اندېښنې خبره نشته. بیا بین هم لویس ته قناعت ورکوي. وروسته څلور واړه د ډوډۍ لپاره له کور څخه وځي. په لاره کې پیډي موسیقي په لوړ غږ سره چلاندوي او موټر هم تیز چلوي چې دا کار لویس او بین ته یو څه غیر عادي ښکاره سو. رستورانت د سمندر پر غاړه جوړ شوی و نو د هغوی ډیر خوښ سو. خو رستورانت ډیر کوچنی و او عجیبه خبره دا و چې ټول رستورانت یوازې د دوی لپاره کرایه شوی و. شیف ورته وایي چې د خوړو ټول مواد له ځنګل څخه تازه راوړل شوي دي نو ستاسو به خامخا خوښ سي. کله چې دا وویل بیا ولاړې خپلې اشپزۍ ته. په پارم هاوس کې انټ او اګنس د بي بي سیټر سره د پټ پټانې لوبه کوي. هماغه وخت انټ په پټه سره اګنس د پیډي کوټې ته بیایي. هلته یو المارۍ خلاصوي او د ساعتونو ټولګه ورته ښکاره کوي. شاید دا ساعتونه یو چا پیډي ته ډالۍ ورکړې وي. انټ هڅه کوي چې اګنس ته یو څه ووایي خو اګنس په هیڅ باندې نه پوهیږي. دلته د ماښام له ډوډۍ وروسته پیډي او چیارا بې له دې چې یو څه ووایي له رستورانت څخه وځي او بین پرېږدي. دا کار بین ته ډېر عجیبه ښکاره کیږي خو هغه دې کار ته ډېر پام نه کوي. بل خوا انټ اګنس راکښېنوي او خپل پر بدن باندې د زخمونو نښې ورته ښکاره کوي. هغه غواړي چې وروښوي چې له هغه سره دلته یو څه ظلم روان دی. خو د اګنس دماغ ګډوډ کیږي او په هیڅ خبره سر نه خلاصیږي. په همدې وخت کې د دې مور او پلار بیرته کور ته راځي. انټ ژر خپل بستر ته ځي او ځان ویده ښکاره کوي. لویس ګوري چې اګنس او انټ ویده دي نو دواړه جوړې خپلو کوټو ته ننوځي. تر دې وخته پورې لویس د هغوی له عجیبه چلند څخه ستړی سوی و. هغې په ښکاره سره وویل چې دا خلک یې هیڅ نه خوښیږي او ډېر بد خلک دي. خو بین هڅه کوي چې هغې ته تسلي ورکړي او ورته ووایي څو ورځې وروسته به له دې ځای څخه ولاړ سو. پیډي دا ټولې خبرې په پټه سره له شا څخه اوري او له هغه ځای څخه ځي. په شپه کې لویس د اګنس په اړه باندې یو عجیبه خوب ویني او ناڅاپه راویښیږي. کله چې د اګنس کوټې ته ورځي نو حیرانه کیږي ځکه چې اګنس هلته نه وه. په ویره سره د پیډي کوټې ته ورځي او هلته ویني چې اګنس د پیډي او چیرا سره په بستر کې ویده ده او پیډي لس لغړ په یو عجیب حالت کې پروت دی. لویس ژر اګنس را اخلي او خپلې کوټې ته یې وړي او درې واړه بې له دې چې پیډي او چیرا ته خبر ورکړي له کوره څخه وځي. کله چې لږ مخکې ځي اګنس ته په یاد ورځي چې خپله د خوښې ناوکۍ یې هملته پرېښې ده. هغه ډېر ورخطا کیږي ځکه چې هغه شی ورته ډېر مهم دی او بې له هغه څخه ژوند نشي کولی. بین پرې غوسه کیږي او حتی د موټر د تیز رفتار له امله نږدې و چې یوه پیښه رامنځته سوې وای. خو بیا هم د اګنس اندېښنه دومره زیاته سوله چې په بدن کې یې خارش پیدا سو. په پای کې بین مجبوره کیږي چې موټر بیرته راوګرځوي. لار لا هم تشه او ویرونکې وه. کله چې کور ته ورورسېدله بین موټر پرېږدي او په چوپتیا سره کور ته ورننوځي. لویس هم اندېښمنه سوله او د هغه په شا پسې ور روانېږي. تر دې وخته پورې پیډي او جیرا هم راویښ سوي وه. پیډي ترې پوښتنه کوي چې زموږ په میلمه پالنه کې څه کمی و چې تاسو بې له خبرو زموږ له کور څخه ولاړاست. بین هڅه کوي چې موضوع بدله کړي خو حالت ډېر ګډوډ سوی و او په پای کې لویس اړه کېږي چې حقیقت ورته ووایي. هغې ورته وویل چې هغه کار زما هیڅ نسو خوښ کله چې تاسو زما لور خپلې کوټې ته بیولې وه. چیرا احساساتي کېږي او بخښنه غواړي. وایي چې هغوی هم یوه لور درلودله چې له هغې سره یې ډېره مینه کوله خو هغه ناروغه وه او اوس مړه سوې ده. هغه وایي چې اګنس په شپه کې ژړله او تاسو ته یې غږونه درکول خو تاسو ویده وست نو ما خپلې کوټې ته بوتله. چیرا بیا بخښنه غواړي او وایي چې بیا به هیڅکله داسې نه کېږي. د دې احساساتي خبرو په اورېدو سره لویس او بین ځانونه بد احساسوي. مطلب بې ځایه شک یې کړی و. هغوی خپل پلان بدلوي او پرېکړه کوي چې یو څو ورځې به نورې همدلته پاته سي او ښایي دا به د هغوی تر ټولو لویه غلطي وي. د ورځې پر مهال انټ او اګنس په باغ کې رسم کړي. په هماغه وخت کې انټ په پټه سره یو خط لیکي او اګنس ته یې ورکوي. اګنس دا خط نسوی ویلی. مخکې له دې چې اګنس په یو څه باندې پوه سي چې یاره هلته راځي او انټ سمدستي هغه لیک اخلي او په خوله کې یې ننباسي. اګنس هڅه کوي چې لویس ته ووایي چې په دې کور کې د انټ سره یو څه غلط روان دي خو لویس دې ته ډېر پام نه کوي او اګنس ته وایي چې د انټ مور او پلار له هغه سره ډېره مینه لري. نو اګنس هم ډېر فکر نه کوي. د غرمې د ډوډۍ وروسته دواړه ماشومان نڅا کوي. انټ مخکې تل غمجن و
خو نن ډېر خوشحاله ښکاري. خو ناڅاپه پیډي پر اینټ باندې غږ کوي. سمه نڅا نه کوي. پیډي هغه ډېر سپکوي او ډېر تیری ورسره کوي. اینټ په ژړا سو. دا ځل لویس هم احساس کوي چې دلته رښتیا هم یو څه غلط روان دي. هغه پر پیډي غوسه کیږي چې له ماشوم سره باید داسې خبرې ونه کړل سي. که ماشوم لږ تېروتنه هم وکړي هیڅ خبره نه ده. باید په آرامه سره یې پوه کړو. د نڅا وروسته د لویس حوصله ختمیږي. هغه بین یو طرف ته بیایي او په ښکاره وایي چې نور دلته پاتې کېدل نشي زغملی. باید سمدستي ولاړ سو. خو بین هڅه کوي چې هغې ته ډاډ ورکړي او ورته ووایي چې ښایي ته زیات غلط فکرونه کوې. دا ډېر ښه خلک دي. په همدې وخت کې پیډي خپلې خونې ته ځي او ویده کېږي. عین په پټه سره د هغه له جیب څخه د کابین یا د المارۍ کیلي غلا کوي. وروسته د لوبې په بهانه سره اینټ اګنس شاته کابین ته بیایي او لاندې دروازه خلاصوي. ورو ورو اینټ اګنس لاندې بیایي. هلته اګنس حیرانه پاتې کېږي ځکه چې زیرزمیني له کڅوړو، بوټانو، موبایلونو او د خلکو له شخصي شیانو څخه ډک وو. داسې ښکاري چې دا د ډېرو خلکو سامانونه دي. بیا اینټ یو د عکسونو البوم ورښیي چې پکښې کې چیارا او پیډي له بېلابېلو کورنیو سره ښکاره کېږي او په هر عکس کې یو بل ماشوم ورسره وي. اینټ اګنس ته یو داسې عکس هم ورښیي چې دی په خپله هم پکښې کې دی او له خپل اصلي مور او پلار سره یو ځای دی. اګنس ورو ورو پوهیږي چې اینټ د دوی اصلي زوی نه دی بلکې پیډي او چیارا هر ځل نوې کورنۍ ښکار کوي. اینټ اشاره کوي چې پیډي د هغه ژبه پرې کړې ده تر څو هغه حقیقت خلکو ته ونه وایي. له همدې امله هغه داسې ناوړه چلند ورسره کوي. په بل عکس کې اوس لیویس، بین او اګنس هم ښکاره کېږي. یعنې راتلونکي ښکار همدوی دي. اګنس ډېره ووېرېدله او د البم څخه یې د موبایل په واسطه سره عکسونه واخیستله. بیا دواړه ماشومان داسې راګرځي لکه هیڅ شی چې هم نه وي سوي. وروسته اینټ کیلي بیرته د پیډي جیب ته په یو چم سره ور اچوي. اګنس نه پوهیږي چې څه وکړي او څنګه خپل مور او پلار ته حقیقت ووایي. لږ وروسته هغه کستان خپله پښه پرې کوي او لږ زخمي کېږي او خپلې مور ته داسې ښکاره کوي لکه زنانه مریضي چې په لومړي ځل ورته راغلي وي تر څو یوازې له خپلې مور سره خبرې وکړي. په تشناب کې اګنس لویس ته ټول عکسونه ورښیي. لویس ډېره ویریږي او حیرانه کېږي. پوهیږي چې دوی میلمانه نه بلکې راتلونکي قربانیان دي. لویس بین هم راغواړي او هغه ته هم دا عکسونه ورښیي. بین هم اندېښمن کېږي. لویس وایي چې باید آرام پاتې سي او عادي چلند وکړي. کنې پیډي او شیارا به پر دې باندې شک وکړي. مخکې له دې چې د باندې ووځي لویس یو کټر له ځانه سره اخلي. د باندې لویس په آرامه سره وایي چې اګنس ویرېدلې ده او غواړي ژر کور ته ولاړه سي. حیرانوونکې خبره دا ده چې پیډي او چیارا هغوی له تګ څخه نه منع کوي او د تګ اجازه ورکوي. خو دا کار لا نور شکمن کېږي. دوی ژر خپل سامانونه ټولوي او د وتلو لپاره چمتو کېږي. خو بین ویني چې د موټر ټایر پنچر سوی دی. پیډي وایي اندېښنه مه کوئ، زه به یې ژر جوړ کړم. هغه بین له ځانه سره د وسایلو ځای ته بیایي. بین ویریږي چې ښایي هغه به یو څه بد ورسره وکړي. خو پیډي هیڅ نه کوي او د دوی د ټایر د سمولو هڅه کوي. د تګ پر مهال پیډي له اګنس څخه پوښتنه کوي تا خو به یو څه نه یې هېر کړي. اګنس لوړ چت ته ګوري. هلته د دې ناوکۍ هاپي پرته وه. بین پورته ځي او هاپي ورته راوړي خو هغه ټوټه ټوټه او پرې سوې وه. دوی په موټر کې کښېني او روانېږي. درې واړه ډېر خوشحاله دي چې ژوندي وتلي دي. خو ناڅاپه پیډي اینټ اوبو ته ورغورځوي. د اینټ لامبو نه وایزده او ډوبېږي. بین اړ کېږي چې ودرېږي او اوبو ته ټوپ وهي تر څو هغه وژغوري. همدا هغه فرصت و چې پیډي ورته انتظار کوي. کله چې بین اینټ له اوبو څخه راوایستي پیډي توپنچه راوایستل او ټوله کورنۍ یې ونیوله. اوس دوی بیا په جال کې راګیر سول. پیډي هغوی بیرته کور ته بیایي. پیډي د دې دواړو د بانکونو څخه ټولې پیسې خپل حساب ته رااړوي. هغه ډېر خوشحاله دی ځکه اوس کولی سي خپل د خیالونو او د خوښ موټر واخلي. له دې وروسته پیډي د هغوی د وژلو لپاره تیاری پیلوي. خو ناڅاپه لیویز هغه کټر راباسي چې له ځانه سره یې درلودی. هغه پر پیډي باندې سخت برید کوي. پیډي له درد څخه چیغې وهي. بیا لیویز له سیاره څخه توپک اخلي او پر دواړو باندې توپک نیسي. سیاره ناڅاپه ژړا پیلوي او هڅه کوي چې لیویز خطا باسي. سیاره له لیویز څخه غواړي چې هغه هم له ځانه سره بوځي ځکه چې هغه هم قرباني ده او پیډي په زور سره له ځانه سره ساتلې ده. خو هغوی د هغې خبره نه مني. هغوی ژر دروازه له د باندې څخه قلفوي او د تیښتې هڅه کوي. خو دوی لا تښتېدلي نه وه چې پولیس مایک راځي چې په اصل کې د پیډي ورور دی. د هغوی مخې ته راځي او پر هغوی باندې توپک نیسي.
هغوی اړ کېږي چې بیرته کور ته وتښتېږي. کله چې دننه ولاړل ټولې دروازې او کړکۍ یې ټینګې بندې کړلې. مایک له د باندې څخه هغه دروازه خلاصوي چې پیډي او سیاره پکښې کې بندي وه. اوس درې واړه قاتلان بیرته آزاد سول. لیویز هڅه کوي چې د ټلیفون له لارې خپل د پلار سره خبرې وکړي او هغوی ته خبر ورکړي، خو سیاره له د باندې څخه د ټلیفون تارونه پرې کوي. په همدې وخت کې لیویز د کور یو انځور ته ګوري او بین ته وایي چې هغوی کولی سي چې د چت له لارې وتښتېږي، خو بین ورته وایي چې اوس درې واړه قاتلان آزاد دي او توپکونه هم لري. که د چت له لارې د تیښتې هڅه وکړي نو دوی به ډېر ژر ووژل سي. بین ډېر خفه کېږي ځکه فکر کوي که یې مخکې د لیویز خبره منلې وای نو اوس په دې حالت کې نه وای. خو لیویز ورته وایي چې اوس د پښیمانۍ وخت نه دی، باید ژر تر ژره یو څه وکړو که نه نو موږ به ووژل سو. ناڅاپه د کور ټوله برېښنا بندېږي او کور په تیاره کې ډوبېږي. له د باندې څخه پیډي په لوړ غږ سره موسیقي غږوي او په عجیبه توګه سره چغې وهي. پیډي، سیاره او مایک د کور ټوله لارې پیژني نو کور ته دننه راځي. هغوی اګنس او انټ په المارۍ کې پټوي او ورته وایي تر څو چې موږ اشاره درته ونه کړو د دې ځای څخه مه راوځئ. پین یو چکش را اخلي او لیویز تیزاب په لاس کې را اخلي. کله چې پیډي دننه راځي لیویز پر هغه باندې تیزاب پاشي او له ماشومانو سره یو ځای د باندې تښتي. په همدې وخت کې مایک راځي خو بین پر هغه باندې د چکش وار کوي. جګړه پیلېږي. مایک بین سخت وهي او بین نږدې و چې مړ سي، خو لیویز له شا څخه د مایک پر سر باندې یو ګزار کوي او مایک پر هغه ځای باندې مړ کېږي. وروسته هغوی چت ته خېږي چې وتښتېږي، خو د کښته کېدو لپاره زینې ته اړتیا لري. په همدې وخت کې سیاره له توپک سره راځي. مخکې له دې چې ډز وکړي لیویز په پټه سره پر هغه باندې برید کوي. سیاره بې هوښه کېږي او له چت څخه لاندې غورځي، خو زینه هم لاندې رالویږي. اوس کښته کېدل ډېر سخت دي. بین زړورتیا ښیي د خپلې کورنۍ د ژغورلو لپاره ځان له خطر سره مخ کوي او له چت څخه لاندې ټوپ وهي. وروسته زینه سموي او درې واړه په خوندي توګه سره ښکته کېږي. خو ناڅاپه پیډي راځي او پر اګنس باندې توپک نیسي. ورته وایي تاسو زما ښځه ووژله، اوس به زه ستاسو لور ووژنم. خو اګنس یوه د بېهوښۍ ستنه له ځانه سره درلودله او هغه یې پیډي ته ور ولګوله. په څو ثانیو کې پیډي کمزوري کېږي او نیم بېهوښه کېږي او پر ځمکه رالویږي. بین غوښتل چې هغه ووژني خو هغه یې پرېښودی. پر ځای یې دا موقع انټ ته ورکړله چې خپل بدل واخلي ځکه پر هغه باندې ډېر ظلمونه سوي وه. انټ خپل ټوله غوسه او درد د باندې راویستی. یو کاڼی یې راواخیستی او د پیډي پر سر باندې یې په زور زور سره ووهي تر څو چې هغه مړ سو. په پای کې کورنۍ له انټ سره له دې کور څخه وځي. اګنس انټ ته یو سوغات ورکوي او انټ په ژوند کې په لومړي ځل سره په خلاص زړه سره ژاړي. دا ژړا د هغه زړه سپکوي او په سترګو کې یې نوې هیله پیدا کېږي. د فلم کیسه پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.